نن کله راځي نه په وطن نن درځي نه په کلي کور نن درځي درته سرتوره یې کړه نه په کونډه خور نن درځي په زړه سوری سوری کړه نه په بوره مور نن درځي 3 کاله کېږي چې ژوندی ورک دی نه په هغه ورور نن درځي نه د مکتب نه د جومات نه د قرآن په امن نه د سپینګیري ماشومان نه د ځوانان په امن ستا د مشرانو د سرو نه یې شملې کوزې کړې ستا د تورسرو د سرو نه یې برکې کوزې کړې دا ستا د کور صندق ماره یې په کاباد کې خرڅ کړل دا ستا د چت ګړۍ سره یې په کاباد کې خرڅ کړل ستا ماشومان ستا ماشومان خیراتونو ته مجبور کړل که نه دا ستا خانان منتونو ته مجبور کړل که نه ستا د وطن د مشرانو یې مرۍ غوڅې کړې د ماشومانو او زلمیو لاس او پښې غوڅې کړې نسلکشي د شیراویق شکم او سترې مړ کړې هغه خو خیر چې په نامه د ترهګر یې مړ کړې خو ستا نقیب طاهر داور یې په ښکاره ووژل هارون بلوړ او مشال خان ووایه چا ووژل تور پنجابي ایسای مرداباد مرداباد په چا سپارې دا د تنکو ځوانانو وینې پیغور به در کې د وطن د شهیدانو وینې لږ رابایدار شه نور راویښ کړه خپل ضمیر بېننګه په خپلو لاسو دې بدل کړه خپل تقدیر بېننګه د سوات د کونډو یتیمانو حیا نه درغله د کوټې ښار د وکیلانو حیا نه درغله د باجوړ د حافظانو حیا نه درغله د آرمي سکول د شاګردانو حیا نه درغله چې په سرو وینو لمبېدل او کتلېدل ګلونه ما هم لیدل تا هم لیدل چې رژېدل ګلونه بېننګه ووایه ایمان او غیرت څه ته وایي سینه کې زړه لرې که نه انسانیت څه ته وایي چې په دې دومره حدیثاتو کې ویده پاتې یې ډالۍ خدای ګور نه ژوندی او نه دې مړه پاتې یې د ورکزیو هغه خړ کورونه چا وران کړل په دې مې پوه که چې اسرایل او که اندیا وران کړل ټوله فاتح کې د باروتو بارانونه وشول په هر یو چم په هر یو غولې د ویرونه وشول مړه ته بیا هم نارې کړی چې پلانې زندهباد ښکلی پښتون یې نو بیا څنګه پنجابی زندهباد یاره د دې نه خو مرګی 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 زندهباد د داسې خپل نه خو بیا سل وارې پردی زندهباد یو افغان یو افغان در پښتون با در پښتون منظور پښتون منظور پښتون در پښتون با در پښتون منظور پښتون منظور پښتون برابر یو افغان چې زما لوښي د لاهور په دوکانو خرڅوي دا څنګه خپل دی چې مې وینې په پردو خرڅوي سرور ښکاره که لوټې لوټې خړ خیبر پروت دی الکه ګل وزیرستان کندر کندر پروت دی که دا یې امن وي دا امن یې د پلار نه منم دا چوکیدار غل دی نور دغه چوکیدار نه منم چوکیدار نه منو نه منو اس کے پیچھے ہوتی ہے یہ جو افراتفری ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے یہ کرنل جنرل یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوہ باجوہ دہشت گرد یہ باجوہ باجوہ دہشت گرد دہشت گرد ستا په سر دې دېرش میلیونه روپۍ چا وخوړې شرمېږي نه په جار نارې وهي چې ما وخوړې پښتونه وایي پېژنه دې تورې بلا وخوړې کیلې شروع دی زه یې په تا ته یې په ما وخوړې پښتونه بس ته لږ راویښ شه نور ځان وپېژنه د خپلې خاورې ازلي دښمنان وپېژنه په حالادي ته شوې مین خوشحال خان نه پېژنې ملا پیوند میرزالي خان عجب خان نه پېژنې نور بېننګي پرېږده راځه وکړه د ننګ ملګري د ګران منظور په شان ساده باده ملنګ ملګري د وطن شمې سره کړه لکه پتنګ ملګري دا د پښتون د دې ژغورنې د غورځنګ ملګري دښمنانو ته به تندر د اسمان جوړ شي ګلخانه یاره خو که نر پښتون افغان جوړ شي د ګیلمن وزیر صفا خبرې زور درکوي ډالۍ دا په بېننګۍ باندې پیغور درکوي ماتم ژړا له پېښور او له کابله راځي بېننګه ووایه په تا کې به نن کله راځي له مرګ ډارېږې مرګ په خدای که بې اجله راځي بېننګه ووایه په تا کې به نن کله راځي ہم چیل چلے گے تیرے باپ بھی دے گا ہم چیل چلے گے نچار کے بولو ہم چیل چلے گے تیرے باپ بھی دے گا اے حق ہمارا ہم چیل چلے گے تیرے باپ بھی دے گا ټولو ته د زړه له کومې څخه مننه وایم چې دا دلته راغلی دا زموږ د مشر منظور پښتین د راخلاصېدو غږ هم پورته کوي موږ سره بدرګه کې نو دا دلته د وطن نه موږ ډېر ټول ډېر لرې یو دا چې تاسو د خپل وخت ونیولو دلته راغلی چې د موږ سره ودرېږئ نو دا مو د وطن د مینې نښه ده او دا د
ټول دنیا ته ټول نړۍ ته دا ښیي چې پښتانه چې د دنیا په هر کونج کې وي د خپل خاورې د خپل خلکو د خپل قوم دا مینه نه هېروي. نو شاید چې نن د موږ اواز به تر وطنه پورې ونه رسېږي، خو تر هغو خلکو پورې اطمینان رسېږي چې د پاکستان ملاتړ کوي، او همدا مهمه خبره ده چې دوی موږ واوري. مننه.